سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، کله چې موږ د اروپا نوم واورو نو سمدستي زموږ ذهن ته کوم ښارونه راځي؟ زه باوري یم چې ډېر خلک به د پاریس، لندن، بارسلونا یا روم یادونه وکړي، خو ډېر لږ خلک به د بلګراد، سوفیا، مینیکس یا چیسناو نوم واخلي. حال دا چې دا ښارونه هم په اروپا کې دي. همدا خبره ده چې اروپا یې په دوو برخو سره ویشلې ده. یو برخه ختیځه اروپا ده او بله برخه لویدیځه اروپا ده. لویدیځه اروپا د خپلو شتمنیو او پرمختللو اقتصادونو له امله مشهوره ده، چیرته چې د هر کس کورنۍ تولید شاوخوا $8,000 ته رسیږي. خو په ختیځه اروپا کې د هر کس شتمني یوازې $14,000 ده. همدارنګه که موږ د GNI پر کپیټا باندې نقشه وګورو چې د خلکو منځني کلنی عاید ښیي، نو سور رنګ هغه سیمې ښیي چې عاید پکې کې تر ټولو کم دی او شین رنګ هغه سیمې ښیي چې عاید پکې کې تر ټولو زیات دی. تاسو په ښکاره ډول لیدلی سئ چې ټول لوړ عاید لرونکي هیوادونه په لویدیځه اروپا کې دي او ټیټ عاید لرونکي هیوادونه په ختیځه اروپا کې دي. اروپا د یوې نالیدلې اقتصادي کرښې لخوا ویشل شوې ده، داسې کرښه چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ننه پورې هیڅ بدله شوې نه ده. خو ولې سره له دې چې دا خو یوه اروپا ده، نو ولې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ دومره لوی توپیر شته؟ د دې ویش تر شا د اروپا تاریخ پروت دی او جغرافیه یې هم پکې کې تر ټولو مهم رول لري. حقیقت دا دی چې نن په ویډیو کې به موږ دا وڅېړو چې ختیځه اروپا څنګه بېوزله شوه او لویدیځه اروپا څنګه شتمنه شوه، سره له دې چې اروپا د نړۍ دوهمه تر ټولو وړه ځمکه ده، خو د 20 او 21 پیړۍ تر ټولو پیاوړې ځمکه پاتې شوې ده. نن هم د نړۍ لوی اقتصادي ځواکونه په اروپا کې دي او له همدې امله اروپا د نړیوال سیاست پر مخ ډېر اغیز لري.